تفتیش په سل کې شپېته مشوره ده. تا ته مشوره درکوي چې وروره دغه ځای هغه ده، دا څه شی ده، هغه څه شی ده، تا ته مشوره درکوي. او څلوېښت چې د هغه نو حتما ګزارش دی، هغه دا مشکلات راسپړل دي، مشکلات د حل لارې لټول دي، هغه مو سره ګډې دي. په مجموع کې تفتیش داسې همکاري. دا کار انجام کړو، هغه زما خبره شوه چې ما مولوي صاحب ته کړې چې ما راته ویلي په مشرتابه کې یو خبره کړې وي، ما په ډېر کوي چې دغه کوشش وشو، عملاً وشو، مشرتابه مقام ته وشو، تېر صاحب ته وشو، ما په مورد کې وشو، خصوصي ما د ملګرو معاونانو په مورد کې وشو، ما د ملګرو په مورد کې وشو. ډېره ښه طریقه یې جوړه کړې وه. دا کوم کسان چې دا مغز وي، دا خراب مغز کې په دماغ کې پراته وي، دغو سره ومن یکن شیطان له قرینا فساء قرینا. الله تعالی وایي شیطان چې د چا ملګری شو، ورسره همکاره شو، بدترین همکار دغه شیطان دی چې د ده سره ملګری دی. بیا نو برسېسا ځینې جوړوي. تاسو ته هغه عابد کیسه معلومه ده چې اویا کاله عبادت کاوه او بالاخره شیطان هغه څه په وکړ چې هغه کول، بیا صرف په عبادت او په عقل باندې مست رسېدل. د الله تعالی په فضل باندې دغه کسان چې هر اراده یې وه، دا خو اراده یې بده، ځکه اراده بده نه وه. هغه څه چې زما په اداره کې عیب، زما په اداره کې مشکلات، ما ته به ویل وی، زما وزیر ته به ویل وی، زما معین ته به ویل وی. مشرتابه ته ولې مسایل ورډوي. کوشش یې کوي چې غټه سرګرداني راته جوړه کړي. هغه جوړه نه شوه. الحمدلله الله تعالی د هغو کید، مکر، فریب، سکاوی هغه یې خلصا کړي. هغه رامعلوم هم دي، اشخاص هم رامعلوم دي، هغه ادارې هم رامعلومې دي. او همیشه مې دغه یوه خبره ده چې هغه څوک چې سپکولو اراده راته لري، دا الله تعالی منتقم دی، د هغه څخه به ورته غواړم پخپله له چا سره جګړه په نظام کې نه کوم. په نظام کې دننه له هېڅ چا سره هېڅ قسم جګړه نه کوم، حتی چې مالګې چې کولو کوشش یې کړی، دومره هغسې نه کوم. پرودګار کې پرېږدم، او هغه پرودګار زبردست انتقام انشاءالله. دې خاطره ده